د خبرو تفصیل د بولیټن آغاز کې خبر شاملو چې د قومي سلامتیا لپاره پارلماني کمیټې حکومت ته د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو منځوري ورکړې ده. پارلماني کمیټې د سیمې او داخلي امن لپاره د افغان دولت معاونت او سیول او فوجي چارواکو په مشرۍ کې د آئین دایره کار تر مخه کلدم ټي ټي پي سره د خبرو اترو عمل مخ په وړاندې بوتلو او د دې عمل نگرانۍ لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو منځوري ورکړې چې ورسره د دې خبرې پخلی وشي چې د پاکستان د دستور تر مخه د طاقت استعمال یوازې د ریاست اختیار دی. غونډه پارلیمنت هاوس کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې چې پکې د پارلماني غړو نه علاوه د صوبایي اعلی وزیرانو په شمول د ګلګت بلتستان وزیر اعلی د آزاد ریاست جموں کشمیر وزیر اعظم او عسکري قیادت ګډون کړی. اقتصادي رابطه کمیټې د 1,10,000 میټریک ټن غنمو خریداري منظوري ورکړې. وزیر اعظم د ارزانه وړو پروګرام خیبر پښتونخوا ته د غځولو لپاره د ګامونو پورته کولو هدایت هم کړی دی. د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل په مشرۍ کې ترسره شوې. غونډه کې د امپورټډ لګژري سیزونو په درآمد بندیز ختم کړی شوی دی. دې علاوه یوټیلیټي سټورونو کې په 15 بنیادي سیزونو سبسایډي جاري ساتلو منظوري هم ورکړل شوې. دغه د افغانستان لپاره 1,10,000 میټریک ټن غنم اخیستو منظوري او افغانستان سره پاکستاني روپۍ کې د ځینې سیزونو درآمد اجازه هم ورکړل شوه. خبره کوي چې د شمالي وزیرستان بیرانشاه سیمه کې په شکالي نالۍ کې د ډوبېدو له کبله 2 زنانه په حق رسېدلي او نور 3 کسان ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د زیاتو بارانونو له وجې سیلابي صورتحال پیدا شوی. پولیس وایي چې په حق رسېدلي زنانه او جوبل کسانو تعلق افغانستان سره دی، کوم چې څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان ته راغلي. د زیاتو بارانونو له کبله د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې مواصلاتي نظام هم سخت متاثره شوی. خیبر پښتونخوا کې سارو کې د لمبي سکین او کانګو وایرس مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کولی شي. بلخوا صوبه کې د لمبي سکین له وجې نور 2 څاروي مړه شوي. د خیبر پښتونخوا لایوسټاک مشر عالمزیب په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې صوبه کې د لمبي سکین او کانګو وایرس رنځونو او دې مخنیوي په اړه غور شوی دی. دغه د لوی اختر په موقع د ویټرنري ډاکټرانو نور عملي چوټیانې منسوخ کړې شوي او هر ضلع کې د څاروو منډۍ کې موبایل ویټرنري کلینیک جوړولو فیصله هم شوې ده. بلخوا خیبر پښتونخوا کې نور 2 څاروي مړه شوي چې ورسره د لمبي سکین له وجې د مړو شوو څاروو شمېره 601 نه اوړېدلې ده. نړیوال خبر شامل چې روسي فوجونو د یوکرین د ډونیټسک سیمه کې د درنو وسلو سره جګړه پیل کړې ده. غیر ملکي میډیا تر مخه روس غواړي چې د یوکرین زیات نه زیاته برخه په قبضه کې واخلي. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي په یو بیان کې ویلي چې د روس لخوا په ولکه کې اخیستل شوي سیمې به بیرته ترلاسه کوي. د لوبو د میدان نه خبر شامل چې قومي کرکټ ټیم به نن د سریلانکا خلاف د 2 ټیسټ میچونو سیریز لوبولو لپاره د لاهور نه کولمبو ته سفر کوي. د دوه ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ میچونو سیریز آغاز به د جولای 14 نیټې نه کیږي. د سیریز دویم او غیر ټیسټ میچ به د 23 جولای نه شروع کیږي. دا سیریز د آی سی سی چیمپیونشپ برخه ده. او موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 12 غنټو دوران ډیر سوات، مانسهره، کوهستان، ابټاباد، هریپور، پیښور، کوهاټ، چارسده، صوابۍ، نوخار، مردان، ملکنډ او کرم کې د تیزې سیلۍ او رڼا برېښنا سره د باران امکان دی. هم دې سره بلټن پای ته رسي. مجاهد پرویز اجازت غواړي. د الله په امان.